السلام علیکم. هومیوپیتھک ډاکټر شبیر احمد تاسو مخاطب یم. ډېرو ملګرو ویښتو مسلې وي، ډېر ملګري داسې وایي چې زموږ ویښته پرېوځي، نو د ویښتو دپاره هومیوپیتھک میډیسن موږ ته وښایه. نو اول خو وجې معلومول پکار دی چې ویښته ولې پرېوځي. که چا چې د معدې مسلې وي او قبض وي، خېټه ډېره زیاته سخته وي، د کولمو خشکي وي ورته، نو د هغې به هم ویښته پرېوځي. یا چې کوم خلک خوب پوره نه وي، خوب یې په ټایم نه وي، په ټایم اوده کېږي نه، په ټایم پاسي نه، د هغې به هم ویښته پرېوځي. یا کوم خلک سټریس ډپریشن شکار وي، ډېر زیات سوچونه کوي، ټینشن وي، مسایل ورته ډېر زیات وي، نو د هغې خلکو به هم ویښته پرېوځي. عمر سره سره هم ویښته پرېوځي، عمر سیوا شي، خو که فرض د 13 کالو نه مخکې ویښته پرېوځي او ډېر زیات پرېوځي، نو بیا د هغې لپاره میډیسن استعمال پکار دی، او چې کومې وجې ما ذکر کړې دا وجې ختمول پکار دي. دوی چې کوم دا یو هومیوپیتھک دوی دا د مسعود کمپنۍ کمبینیشن د ډراپ سی H43 نمبر H43 نمبر راځي د مسعود کمپنۍ، دا کتري دي، او دا چې د ویښتو پرېوتل هغه هم سټاپ کوي او نور ویښته تازه ویښته هم راخېجوي. دې دوی استعمال سره ویښته اوږدېږي هم، خشکي هم ختموي، او د ویښتو چې څومره مسلې وي هغه ختمېږي د الله فضل باندې. مسعود HR43 43 نمبر د دې طریقې استعمال څه داسې دی چې 10 نه 15 کتري سهار غرمه ماښام یو کپ اوبو کې هغه اچوئ تاسو او غسل کوئ. د دوی د استعمال نه مخکې کوشش کوئ چې په ساده اوبو باندې خوله کنګالوئ. د دې دوی هېڅ سایډ افیکټ، هېڅ مضر اثرات نشته دی. مسعود HR43 نمبر سره یو بل میډیسن دی هومیوپیتھک پوټینسي راځي ایسډ فاست 200 پاور کې به تاسو راواخلئ، 200 پوټینسي کې به راواخلئ، او هغه به هم سهار غرمه ماښام 10 کتري یو کپ اوبو کې اچوئ، هغه بس کوئ او 3 ټایمه به دا استعمالوئ. انشاءالله دا تاسو کم از کم یو میاشت پورې استعمال جاري وساتئ. باقي که ستاسو معده ټیک نه وي نو د هغې لپاره تاسو میډیسن استعمال کوئ، یا که ستاسو قبض وي د هغې لپاره میډیسن استعمال کوئ، یا که ستاسو لایف داسې وي چې سټریسفل لایف وي، ډېر زیات پریشانۍ نه ډک وي او ډېر سوچونه کوئ، ټینشن اخلئ، نو کوشش کوئ چې خپل ماحول چینج کړئ، خپل مسایل هغه اګنور کړئ، نو چې تاسو ذهن په سکون باندې وي، انشاءالله ستاسو ویښته به نه پرېوځي. امید ده تاسو په ویډیو خوښه شوي وي. که د ویډیو مو خوښه وي او څه فایدې درکړي وي، زما چینل ډاکټر شبیر پښتو سبسکرایب کړئ. زه په دې چینل تاسو سره مستند مشورې درکوم، د مستند میډیسن باره کې معلومات درکوم. زما دعا ده الله پاک دې ټولو ناروغ خلکو له شفای کامله نصیب کړي. الله دې زموږ د ټولو مسلې په خپل قدرت حل کړي. امین. الله حافظ.